صحابه کرام ناست رسول سلام فرمای یارا نیکه خزه کمه د جنتی یو وی چې منځونه ډیر کوي چا وی چې تسبیح ډیرې اړي چا وی چې دا کوي چا وی دا کوي حضرت علی صاحب غلی کور ته منډي وی فاطمه رسول الله سلام تپوس کې چې جنتی خزه کمه ودا وی تراته وایا وی جنتی خزه هغه ده چې د دې په بدن د بل چا نظر نه لګیدلې د دې نظر د بل چا په بدن نه لګیدلې حضرت علی صاحب رحمان نے کہ یا رسول الله زواما بیا وایا وی جنتی خزه دې ته وی ولادت ته چا وی ولادت ته فاطمه وی فاطمه خو د چالور ده فاطمه بی ناسته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فاطمه میاشته وګوره راختل هغه بیا او ابا جانا بیا ودی وګوره کنه میاشته بیا ودی ابا جانا او راختل ده بیا ورته فاطمه ته وړي نه ګوري وی یا رسول الله دا اول ورځي دویمه درېمه ورځي میاشته ناری نه ګوري زه ورته ځکه نه ګورم چې زمان نظر چرته په میاشت کې د نارینه سره برابر نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه بی بی سره غي فاطمه راځه چې زه دا کور ته بوزم هغه یا رسول الله علی نشته دی دلته وې زستا پلان ما او زه دي هغه یا رسول الله تاسو فرمایلی دي چې د خاوند اجازه نه بغیر بنوزي په دې کې حدیث راغی بلا رسول الله تاسو چرته راغلی وې فاطمه به سره راغلی ما خو دا نتله بغیر ستاسو اجازه نه فاطمه مې به حضرت سے وېزا حضرت سے ته تم راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې روان فاطمه بی بی بسرست روانه حدیث بسرست روان حضرت علی سے تپوس کی یا رسول الله فاطمه نه یو تپوس کوم زه خاوند مزرست روانه ما دا زما خزه د زمانه مخ کې روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاطمه جواب ورک علی ته یا رسول الله ز پتا پس ذکر روانه امبرغه چې ستا په قدمونو ز قدم کېدم زما په قدم حضرت علی قدم کیدی چې دا ما قدم مټاو شي د دې نخرا نشي اسنه چې رستو خلک را روان وي او دا او چې د فاطمه قدم داسیو دې ته وایي کېږي د حیات ژوند